ټي ټي پي او بلوڅ ملتپال به د پاکستان بیخ کاږي. دا چې ټي ټي پي د پاکستان حاکمان څنګه ورخطا کړي همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان اندېښنې ورځ تر بلې زیاتیږي او په دې هېواد کې د ناامنیو ګراف په لوړېدو دی او پاکستان ورخطا دی. تازه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان 2 ورځې وړاندې د پاکستاني 10 عسکرو هلاکېدلو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې زموږ سرتېري قرباني ورکوي، ځانونه وژني خو موږ او تاسې ساتي. عمران خان د بلوڅ ملتپالو هغه خونړی برید چې پکې 10 پاکستاني عسکر هلاک شول خواشینی کړی او د بلوڅ ملتپالو له لوري دې برید دا وښودله چې هغوی هم د ټي ټي پي غوندې ځواکمن او کولی شي پاکستانی نظام چپه کړي. د عمران خان وارخطایي د دې ښکارندویي کوي چې پاکستان به یا د ټي ټي پي او بلوڅو غوښتنې که هر څومره درنې ومني او یا به هم هره ورځ خپل هلاک عسکر ښخوي. پاکستان د دې دواړو ډلو ګواښ تر اوسه هومره نه و بللی لکه چې اوس یې ګواښونکی حالات رامنځته کړی. اوس د پاکستان هیواد پر افغان طالبانو هم پوره واک له لاسه ورکړی او طالبان اوس د یوه هیواد او دولت دعوه لري. په یو بل راپور کې دا هم وویل شول چې د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې د پخوا په شان نه دي پاتې او کېدلی شي چې نورې هم خرابې شي. پاکستان پر ټي ټي پي باندې د فشار او راضي کولو یوازینۍ وسیله همدا افغان طالبان لري. تېره ورځ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تور پورې کړ چې اوس هم له افغانستانه دوی ته ګواښ متوجه دی او د دې هېواد څخه په پاکستان کې بریدونه کیږي. د پاکستان دا څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې پر طالبانو اوس د پاکستان هغه پخوانی اعتماد نشته. بل پلو هر ورځ له ټي ټي پي او بلوڅو رامنځته کیدونکي خطرناک ګواښونو پاکستان نور هم ناهیلی کړی. په وروستي برید کې د بلوڅ ملتپالو یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوڅو ازادۍ خوا ډلې د بلوچستان ایالت په کچ سیمه کې د پاکستاني عسکرو پر یوې پوستي برید کې 10 پاکستاني عسکر هلاک او 3 یې ژوبل کړل. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.